نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا عظیم الشان میاشت ده په دې کې ډیره مبارکه شپه ده دا غي ډیر لوی ثواب دی فيه ليله خير من 1000 شهر دې کې یو شپه داسې ده چې دا غي ثواب د زرو میاشتو عبادت نه زیات دی خیرون ډیر غوړه دی یو سړی زر میاشتې روز او شپه عبادت وکړي سلپاسا اتیا کال عمر جوړیږي زر میاشت سلپاسا اتیا کال عمر جوړیږي نو سلپاسا اتیا کال عمر دے اتیا کال روز او شپه لګیا د عبادت کوي بلې سکار نشته دے عبادت دے عبادت دے نو د عبادت ثواب د دې اتیاو کالو دا د دې یو شپې ثواب ته د دې روزه کې چي دې ته نه رسي چې ليله القدر شپه ورته ویل کی چا چې په دې شپه کې الله رضا لپاره قیام کو لګو کو کډیرو خدای الله رضا لپاره قیام کو درېدو الله ولد زرو میاشتو یعنی سلپاسه اتیاو کالو عبادت نه زیات ثواب ورکي په دې یو شپې نبی علیہ السلام فرمای من حرم خیرها فقد حرم ای هغه سړی چې د دې میاشتې او د دې شپې د ثواب نه محروم شونه د عمر له د ټولو ثوابونو نه محروم دی د محروم او محروم پاتش د فکر خبره ده د افسوس خبره ده د هغه ملګرو په باره کې چې دا میاش راشي او تیروزي او روزي نه نسی او د دې میاشتې عبادت نه کوي او د دې شپې عبادت ته نه لاړ شي ځایش ډېر لوی د فکر خبره ده الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټول خیر نه چې دینو محروم شو نو موږ له پکاره ده چې موږ هر کله چې دا میاش راځي نو الله جل جلاله نو شکر وباسو چې الله تا بیا موږ ته نصیب کړی ستا شکر او بیا په دې کې څومره چې موږ نه کېدای شي موږ کوشش کوو چې د الله جل جلاله عبادت کو هغه یاد کو او د دې خاص کر د دې میاشتې چې کوم عبادتونه دي هغه موږ په کوشش سره وکړو او د الله نه موږ دا ثوابونه حاصل کو او خپل ځان لپاره الله نه چې د موږ بخانه حاصل کو